बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख्वागा मलगरो दोस्तानो चरत चोई खाद आबाद उसई नन डेर मुहिम दो टॉपिक थी यो खो ऑलरेडी दी पाक अफगान कम मुज़ाकरात पे इस्तांबुल के उस आखिरी पड़ाव की लादियो की चीज ना खबर राशि खुतरो सा पूरी खबर नजर आगले द्वेम पे इस्लामाबाद के डेर घट हलचल यानी डेर घट जंजाल मोर्ते इशू डेर घट सरगर्मी यानी गर्म माहौल जोड़ शवे दे वइशतम आइनी तरमीम दी की सदी او د آرمی چیف یعنی آصف منیر فیلډ مارشل د دې لپاره څه دغه شانتې او د هغه کېږي چې 15 کاله به نور په پاکستان هغه حکمراني کوي او د هغه نه غټه عهده ده. اوس ګورو به دې صورتحال باندې تاسو ټولو سره خبره کوو او دې وخت کې روان څه دي او دې سره بدلون به سره ځي. په دې موضوع باندې به د دواړو مهم موضوع دي. تاسو ویډیو اخره پورې وګورئ او امید لرم چې تاسو به خپل کمنټس نه خپل رای نه او چانل هم سبسکرایب کړئ نو لازمي به سبسکرایب کړئ او ویډیو مخصوصا شیر کړئ به هم. ول خبره به کوو د اسلام آباد بیا استانبول طرف ته راځم چې از نه خاص خبرونه سره ځي. تاسو به په منیم لیدلی چې خواجه صاحب سره پرون ما په دې حواله سره خبرې اترې هم شي وي یو خو په سکرین خبرې اترې وي یو اف د ریکارډ خبرې اترې وي چې انداسې روباسو ونه چې اخیر د ګنګوسې چې کومې روانې دي دا کوم په شاته خبرې دي هغه څه دي د افغانستان افغان مهاجرینو لپاره او بیا دلته نور یو شمېر مشکل دي هغه دپاره. په دې رضو خو اول اسلام آباد کې اوویشتم آئینی ترمیم چې سبا به هغې مسوده ورته وایي د ټول تحریر چې کوم دی په سینټ کې سبا پیش کیدونکي امکان هم دی راوبځي جمعې ورځ ده. خو هغه نه مخکې په دې صورتحال کې چې کوم باغدوړ شروع شوی دی اوویشتم آئینی ترمیم کې نور خو نکات پکې شته ډېر خبرې هم کیږي چې صوبایي خود مختاري اخیستلی کیږي چې جانو باندې یو قسم حکومتي دباو دپاره کیږي. بل طرف ته الیکشن کمیشن دا درې څلور ایم دي خو ټولو نه امپورټنټ چې کوم چیز دی هغه د جنرال حافظ منیر صاحب چې فیلډ مارشل دی او آرمی چیف عهده ده ورسره او یقینا چې کوم د انډیا سره مرکه وه په هغه کې هغه نه پس ټوله دنیا چې کوم دی هغه متعارف دی. خو دې خو موږ ګورو چې اصل صورتحال کې چې کوم دی وخت کې جوړ دی مولانا فضل الرحمان سره جوړ تو پیپلز پارټي سره دغه شانتي نور دغه چونکې پیپلز پارټي یا نور ایم کیو ایم شو دا نور پټین چې کوم دي دا خاصم حکومت سره جوړ دي کولیشن کې دي خو پیپلز پارټي هم څه تحفظات لري خامخا خپل خبره بدرنول غواړي نور کې دي شي دي کې څه پوینټونه کم دي هغه وبسل شي او خو اصل خبره چې کوم دی باندې اتفاق راځي هغه د جنرال آصف منیر صاحب له دی هغه دغه دی چې دغه شانتي عهده یقینا چې دغه عهده داسې نور ملکونو کې یعنې انډیا کې هم دا ورکړې شوي ده یو جرنیل ته چې هغه هم یو ښه کارنامې انجام کړي وه چې هغه د ټول یعنې کوم آرم فورسز دي کاکي لیوي نیول دا کې بحریه چې کوم دغه نه علاوه چې کوم نور فورس دي هغه جوینټ چیف وي یو خو جوینټ سټاف عهده شته هغه خو دا خو بېله ده خو دا قسم پاورفل داسې کې وي چې نیول باندې هم به راشي د نورو باندې هم راشي ایرفورس باندې هم راشي لکه درې اهم هغه دي چې نیول شو ایرفورس شو او زموږ کوم زمیني آرمي شو نو دا درې پهله خو به د آرمي خپل آرمي چیف و خو هغه خو ټولو باندې خو بهرحال واضحه توګه باندې نو نیول والا خپل او دغه خپل اوس په دغه جوینټ چې کوم هغه جوړیږي آرمی چیف په وي دغه چې کوم اوس منظوري وشوه او په دې باندې نو دا 15 کاله مزید چې کوم دی پاکستان باندې یعنی دغه عهده به وي. فیلډ مارشل او آلریډي په خپل ځای پراته شو اوس آرمی چیف عهده ختم کیږي نو دغه عهده چې کومه ده آرمی چیف بل به جوړیږي خو په آرمی چیف پاسه به آرمی چیف چې کوم دی جنرال آصف منیر وي. نو ټول جنجال اوس دلته کې چې کوم جوړ دی اسلام آباد کې ټولې پټنې تقریبا کاغه پیپلز پارټي هم د هغه اخوا دې خو به کوي خو جوړ ده مولانا فضل الرحمان یا نور واحد چې کوم
غند دی هغه پاکستان تحریک انصاف دی. پاکستان تحریک انصاف چې دی وخت کې تاسو ګورئ چې هغې کم بدحلۍ ښکار دي، کم نمونه په مشکل کې دي، کم نمونه ورته پرابلم جوړ دي. اوس ټول هغه چې کوم موږ ورته وایو نو مخالفت یا د دي هغه چې کومه ده هغه صرف او صرف دا دی. دویم چې عمران خان دی هغه په جیل کې دی. عمران خان جیل کې بیا د عمران خان او د جنرال آصف منیر صاحب معامله به اسن تاسو خبر وئ. نو اوس دغه صورتحال کې یقینا چې دغه پارټۍ هیڅکله به دا نه غواړي او په دې باندې ټول جنجال جوړ دی او دا وخت کې ټولو نه چې کوم لوی پرابلم دی هغه په تحریک انصاف باندې روان دی. تاسو ګورئ چې سی ایم پرون هم غلې ځلې کولې چې خان صاحب سره ملاقات نه پرېږدي، یعنی هغه دوره پورې مجبور کړي شوي دي، یعنی دوره پورې هغه راګیر کړي شوي دي. اوس په پارلیمان کې یقینا چې هغې اپوزیشن کې که تاسو تحریک انصاف وګورئ نو زور شته. تحریک انصاف سره محمود خان اڅکزي هم دی، خو محمود خان اڅکزي هم د دغه شک چې کوم دی دغه مخالفت نشي کوي. ججانو مخالفت په وکړي، د الیکشن کمیشن چې کومه غرض دی هغه مخالفت وکړي یا نور څه کوم پکې وي، خو د آرمي چیف دغه عهدې په حوالې سره به ما نه ده خیال چې محمود خان اڅکزي موکي چې کوم د تحریک انصاف خپل چې کوم جوینټ هغه جوړ کړی دی هغه مشر جوړ کړی دی. او په تحریک انصاف کې هم دغه شانتې حلقې شته چې هغې هم د وخت پارلیمان کې کوم دي هغه په دې مخالفت کول کې نشي کولی. بهر چې کوم دی هغه روان دی، بهر یو سیستم روان دی، خو دا ډېر غټ بدلون وي پاکستان کې او ډېر بیا به صورتحال هم واضح شي چې که 15 کاله دغه او دغه شي نو 15 کاله د نور یعنی خان صاحب راخلصېدل یا که هغه راخلصېدل هم وي نو هغه به نش ځکه سمار وي چې داسې ډیل به وي چې هغه به څه کولی نه شي. دغه شانتې د تحریک انصاف صورتحال کم دی هغه د سره تړلی شوی دی. اوس په رضو په استنبول کې دی وخت کې چې کوم استاد سزولاک هم کوم چې هغه باقاعده مذاکرات په باندې ناست دي او کوشش هم روان دی. دلته ساکډار هم تللی دی او موږ په وزیر دفاع سره هم دا خبرې کړي چې کوم دا د کې مین رول پلی کوي چې کوم د وزیر دفاع افغانستان سره پیله هغه په دې باندې کړی قطر کې. اوس صورتحال مین پوینټ خو تاسو به اورېدلی چې یو پوینټ دی چې هغه ټي ټي پي دی افغانستان په دې باندې ضمانت غواړو وایي خو په خولې باندې د څو ځلتې وشول، خو چونکې بیا موږ باندې دا حملې کېږي او هلته موجود دي. نو اوس پاکستان چې کوم خبره موقف دی هغه دغه دی چې ترک او قطر چې کوم دي ضامن جوړ شي. په دغه صورتحال باندې خبره ښه شوې ده. بل طرف ته افغانستان موقف خپل دی، هغې چې کوم طالبانو حکومت دی په هغه کې ګروپینګ دی. یو ګروپ خو په دغه باندې هم رضامند دی، خو بل ګروپ چې کوم دی هغه په دې باندې نه دی رضامند. هغې چونکې اړیکې ټي ټي پي سره ډېرې نږدې دي، نو دغه صورتحال کې اوسره گیر دي. بل طرف ته که تاسو وګورئ چې افغانستان یو بل موقف هم دی چې هغه په پاکستان باندې دغه الزام لګوي چې ستا ځمکه هم په ما استعمال شوې ده، یعنی د نه مخکې چې کوم د امریکا یا نیټو چې کوم عملیاتو نو هغه کې هم هغه وایي او بل هغه اوسه پورې هغه وایي چې دا کوم ډرون چې کېږي یا نور عملیات په افغانستان کېږي امریکا طرف نه یا ډرون اټیک کېږي نو هغه هم د پاکستان خاوره استعمالیږي. نو دغه ځای کې اوس کنفیوژن ډېر غټ سره پیدا شوی دی. دا صورتحال خو دی سره ګوره په خواجه صاحب سره چې کوم خبرې کولې په همدې باندې چې که یو طرف ته تاسو دغه کوئ بل طرف ته دا میش پوره کېږي، تجارانو بد حال دی، په اربونو روپو نقصان یې کېږي، ډېر زیات مشکل دی. بل د تګ راتګ لار مې بندې کړي دي. نو کم از کم د مذاکراتو سیز فایر شوی دی، نو دا لارې دې باندې تاسو کم بمونه یا کم هغه الوزېږي، دا خو عام خلک دي، دواړو طرف ته پښتانه ځپل کېږي. نو دغه صورتحال باندې یقینا چې اوس خبره عام ولس ته بیا په پاکستان کې چې کوم دا کډوالو په حوالې سره خاص کر پنجاب کې ظلم روان دی، په دې باندې هم اوازونه اوچتېږي، په دې باندې هم پښتانه خفه دي، په دې باندې هم دلته پاکستان پښتانه خفه دي. نو دغه صورتحال کې بیا افغاني او بیا کوم چې کوم دواړو ملکونو کې روغه نه غواړي، خاص کر انډیا به خبرو وکړو یا داسې نور ایجنسیانې چې کوم ایران کوم کوي هغې دې نه ښه فایده اوچتوي. بیا زموږ په باندې کسان چې کوم استعمالیږي په میډیا باندې یا هغه باندې او بل تاسو ته الریډي ویلي چې انډیا
د افغانستان میډیا باندې دومره پیسه خرج کړي وه، دومره څه کړي چې ذهن سازي دومره جوړه شوې وه چې هغه پروپاګنډا دومره مخکې تللې ده چې اوس هر صورتحال کېږي نو پاکستان کا ډېر هم ښه کړي دي، ډېر هم ښه کړي وي، خو هغه چې کوم دی بدو طرف ته ځکه لاړ دي چې همیشه دا خبره په افغانانو ذهن کې ناسته ده چې پاکستان غواړي چې افغانستان خلک یا افغانستان غلام وساتي، یعنې خپل انډر کې وساتي. یعنې دا خبره سره زه اتفاق ځکه نه کومه چې افغانستان خپل یو خود مختري لري. افغانستان پاکستان نه مخکې د سلونو کالو هغه د په دې په صورتحال باندې کله داسې هغه جوړېدی شي. خو بهرحال دغه ټول خبرو سره دغه کیسې سره به انشاءالله موږ کوشش دا دی چې دا ښه خبر تاسو ته درکو چې دا مذاکرات کامیاب شي، نو دې کامیابۍ سره به یقینا چې دا ستونزې ډېرې کمې دي جوړې شوي د وخت کې موجوده ستونزې دا ختمې شي. نو موږ دعا کوو، تاسو هم دعا کوو اوسئ او اخره کې بیا تاسو نه د مینې او د اظهار کوم دی هغه په شیر باندې خپل کامنټس کې او غوښتل غواړم. ډېره مننه، خوشحاله او باد اوسئ.